بخون کې او مهربانه دی. ډیره زیاته مننه د ناظم صاحب او د حسنین چې په دغه معیاري پروګرام کې مونږ ځای کړي یو. ملګري مې ډېر زیات پاتې دي، بس شعرونه به ووایو او نعمان ته د واده مبارکي وایو. الله دې دغه ښادي بختوره کړي. شکر چې دوه شو، الله دې د دوو نه دریو کړي. بانې د مغفرت څه په کمال ګوري لګیا دی، یو کس ته په حرامو کې حلال ګوري لګیا دی. بانې د مغفرت څه په کمال ګوري لګیا دی، یو کس ته په حرامو کې حلال ګوري لګیا دی. حیران دی او تخلیق د ذوالجلال ګوري لګیا دی، عکسونه ستا د حسن او جمال ګوري لګیا دی. حیران دی او تخلیق د ذوالجلال ګوري لګیا دی، عکسونه ستا د حسن او جمال ګوري لګیا دی. ساده جسته ګوره چې په دې لوټ شوي ښار کې بنګړي ګوري، پیزوان ګوري، رومال ګوري لګیا دی. او په ځان مې شک د مومن ځکه راځي، مال د جنگ د نومه کرکه راځي. زه د خپل مرګ دعوه په چا وکمه، هر یو ګزار له تربوزکه راځي. زه د خپل مرګ دعوه په چا وکمه، هر یو ګزار له تربوزکه راځي. د پښتنو د سر سودا به کوي، دلته به اوس یو الوتکه راځي. د پښتنو د سر سودا به کوي، دلته به اوس یو الوتکه راځي. په دغه تمه باندې ناست دی عجز چې به انصاف کله په ځمکه راځي. او څه پوښتې کم یو مې دلبر دی، نو دا دی که نه؟ څه پوښتې کم یو مې دلبر دی، نو دا دی که نه؟ دا چې کتو کې اثر دی، نو دا دی که نه؟ تا زمونږ کور زمونږ په کلي کې او نه پېژنده، دا چې زور د لرګي ور دی. نو دا دی که نه؟ تا زمونږ کور زمونږ په کلي کې او نه پېژنده، دا چې زور د لرګي ور دی. نو دا دی که نه؟ زما قاتل بې وینو لاس او تکې سپینې جامې، دا چې په هر څه برابر دی. نو دا دی که نه؟ زما قاتل بې وینو لاس او تکې سپینې جامې، دا چې په هر څه برابر دی. نو دا دی که نه؟ ته خپل ساده عجز د ښار کوڅو کې نه پېژنې، دا په اوږه چې یې څادر دی. نو دا دی که نه؟ او غربت ورله پوره کړه دی، غربت ورله پوره کړه دی. سیالۍ په کتابونو بچو مې ځان له واغستې پولۍ په کتابونو، او نیستي چې راله نه پرېږدي بلۍ په کتابونو. ورېږي به مې خامخا ګلۍ په کتابونو، چې چېرته په عالم او په جاهل کې فرق نه وي، الله دې هلته راولي سیلۍ په کتابونو. چې چېرته په عالم او په جاهل کې فرق نه وي، الله دې هلته راولي سیلۍ په کتابونو. یارانو چې مجبور شم او پیسې را سره نه وي، ناروغه مور له راوړمه ګولۍ په کتابونو. یارانو چې مجبور شم او پیسې را سره نه وي، ناروغه مور له راوړمه ګولۍ په کتابونو. عجیزه دې ولس سره کتاب ضرورت نشته، پرتې دي بلها خاورې ځای په ځای په کتابونو. او چې راخوره دی په تندي د بنیتۍ نښه ده، دا خو بېخي جانانه ستا د بېروحۍ نښه ده. چې راخوره دی په تندي د بنیتۍ نښه ده، دا خو بېخي جانانه ستا د بېروحۍ نښه ده. په دې کوټه کې چا د خپل ژوند خاتمه کړې ده، میز غورځېدلې دی پکې ته د رسۍ نښه ده. د محبت په ګناه مړ یم ثبوت یې دا دی، لاس کې مې ګل دی په تندي مې د ګولۍ نښه ده. په دې د محبت په ګناه مړ یم ثبوت یې دا دی، لاس کې مې ګل دی په تندي مې د ګولۍ نښه ده. په دې زړو زنګ شوې اوسپنو ما مه یروه، دا زنځیرونه خو زما د ازادۍ نښه ده. په دې زړو زنګ شوې اوسپنو ما مه یروه، دا زنځیرونه خو زما د ازادۍ نښه ده. او ناظم صاحب فرمایش دی چې د قبر په حاضه د دې ډیوې څه ضرورت و، ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و. افسوس دی چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي، ورک دې شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و. د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه، خانجې وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و. سحر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې، ملک صاحب تهجد ته د شپې څه ضرورت و. دا چا چې قتل کړی دی هم دله سزا ورکړې، ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و. دا چا چې قتل کړی دی هم دله سزا ورکړې، ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و. دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چېرته رانغی، اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و. خاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې، ظالمه ستا طواف ته د کعبې څه ضرورت و. حاجي شو خو د خپل منافقت نه منې نه شوې، ظالم ستا طواف ته د کعبې
څه ضرورت و سحر نه تر ماښامه د جس په انتظار و چې نه راتلې اشنا نو د واده څه ضرورت و زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم